دو کلمې دي چې الله ته ډېرې خوښې دي، الله ته ډېرې خوښې دي، او خفیفتان علی اللسان، په ژبه ډېرې اسانې دي، خو ثقیلتان فی المیزان، چې تلې ته مخامخ کړي نو بیا ډېرې درنې دي. په ژبه ډېرې اسانې دي او چې تلې ته یې کړي نو بیا ډېرې درنې دي. او هغه کلمې چې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا د ورځې په شروع کې دا ټول مخلوق وایي. څوک چې رب پیژني هغه دا وایي. نو نوح علیه السلام خپلو بچو ته وایي دا به وایي. یو به بچو استغفار ډیر کوئ، دوه کارونه به یې کوئ که نه، نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به ډیر وایي. او یو به بچو استغفار ډیر وایي. بس موقع میلاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الی، بس استغفار وایي. او سید الاستغفار، د ټولو استغفارونو سردار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه، دا سید الاستغفار دی. صحیح دا ډیر وایي. نبی علیہ السلام چې به سلام وګرځو وی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مانځه نه پس به خدای که څه کمی شوي الله معاف مې کړي، خدای که کمی شوي معاف مې. مونځ به داسې چې مونږ نه به کمی نه شوي، مونځ به داسې چې مونږ نه به د مانځه د آدابو به ډېر خیال ساتئ. د مانځه د آدابو به ما نه کس تپوس کوي مولوي صاحب په سرتوره مونځ کېږي که نه کېږي. ټیک ته زه خو دا نه وایم چې نه کېږي، دا فتوا به تاسو له څوک در نه کړي چې نه کېږي، دا منمه. مونځ دې وشو خو څنګه وشو؟ فریضه خو درنه ساقطه شوه، الله درته څه نه وایي، بس فرض مونځ دې ادا شو. خو صرف زما یوه خبره به یاده ساتئ چې دا مونځونه به یو ورځ تلې ته مخامخ کېږي. دا خو اوس جمع کېږي که نه، تله خو به ورته لګي که نه، یوه دومره تله به دې ته لګي چې دا ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي، داسې غټه تله وي. نو ستا خوښه ده چې یو طرف ته پکې د سرتوري مونځ کېښودی شي او بل طرف ته یې پګړۍ وښلي ویښته ټول پټ کړي او هغه مونځ په تله کې کېږي. نو ته ځان له اندازه واله چې وزندار مونځ به کوم مونځ ښیږي. بس ځان له پې سوچ وکړه. زه نه وایم چې نه کېږي مونځ، خو زه وایم رب ته حاضري ده او د الله په دربار کې حاضري ده. او دا مونځ به د الله تلي. مونځ ته چې ودرېږې وایي زه الله اینم، زه الله اینم، اینم الله اینم. که دا تصور نشي جوړولی که نه، نو دا جوړوه چې رب ما اینی، بس الله ته مې حاضري لګي د یو الله اکبر سره. هر څه ختم شو او د الله په دربار کې مې حاضري ولګي د الله اکبر. ځکه دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. حرامون کې ټول څیزونه یې پتا حرام کړل، یو د الله د ذات سره مشغوله شروع شول. الله اکبر. نو چې د الله به داسې خوښ یم، د الله به داسې خوښ یم، نو دې مونځونو ته به یوه تله لګېدلې، دا مونځونه به راله الله تلي. نو ستاسو خوښه ده. نو زه خو وایم چې مونځ کې سر پټي، لستوڼي کتی او سړی ډېر په عاجزۍ ودرېږي چې خدایه زه ستا رب کې ستا در کې ودرېږم او الله اکبر او په قلاره قلاره مونځ وایي. دا د الله په دربار کې حاضري ده، دا د الله په دربار کې حاضري لګي. نوې بچو نوح علیه السلام زامنو ته وایي سبحان الله ډېر وایئ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ډیر وای. او بچو بل استغفار ډیر وای چې موقع میلاویږي کنه استغفار. چالواد نه استغفار دی وی الله به ورله اولاد ورکي. د چا کاروبار بند دی رزق کم دی استغفار دی وی الله به ورله اولاد ورکي. باران په یو قوم نه کېږي استغفار دی وی الله به په باران راووري. مالونه سیوا کوي، اولادونه سیوا کوي، بارانونه به راوورېږي. استغفار استغفار. نو نوح علیه السلام خپلو بچو ته وی استغفار وایي.